سلام. د درس د شروع د مخه موږ باید دا لغتونو په صحیح تلفظ پوه سو چې آیا دا either تلفظ کیږي که either او همدارنګه دا لغت neither تلفظ کیږي که neither. د درس په ادامه کې به تاسې د پوښتنې جواب او د هغوی استعمال زده کړئ. نو درس تر پایه راسره مل اوسئ. زموږ او ستاسې زیاتره خلک امریکایي انګلیش زده کوي، نو په دې خاطر دوی دا لغت د neither او either تلفظ کوي، مګر په برټش انګلیش یا بریتانوي انګلیسي کې دا لغتونه د either او neither په شکل تلفظ کیږي. نو د پوښتنې جواب دا سو چې د دا لغتونو دواړو تلفظ صحیح دی، که چیرې موږ neither وایو که neither، او که چیرې موږ either وایو که either، دواړه صحیح دی. Either and neither, or we can say either or neither, are adverbs. They are used to coordinate two negative sentences. Either or neither یا هم either یا neither دواړه قیدونه دي او د دې لپاره استعمالیږي چې دوه منفي جملې سره همغږي کړي، یعنی دا چې دواړه منفي جملې یو معنا او یو مفهوم لري. neither د جملې په سر کې او either د جملې په اخر کې استعمالیږي او پښتو معنا یې هم دی. اوس راځو مثالونو ته چې ستاسې سر باندې خلاص شي. They can speak English دا یوه منفي جمله او we can speak English دا بله منفي جمله. په دې خاطر چې دواړه جملې یوه معنا لري او یو مفهوم ورکوي، نو دوهمه جمله کې موږ neither استعمالو، ځکه دوی هم خبرې نشي کولای، موږ هم خبرې نشو کولای. دواړه یو مفهوم لري او دواړه یو معنا لري او دواړه منفي جملې دي. نو د دې پر ځای چې موږ په دوهمه جمله کې we can speak English استعمال کو، نو موږ د هغه پر ځای neither استعمالولی سو. مثلا they can speak English neither can we. دوی انګلیسي خبرې نشي کولای، موږ هم نشو کولای. او همدارنګه they can speak English we can't either. په لومړۍ جمله کې neither د جملې په سر کې رالی او په دوهمه جمله کې either د جملې په پای کې رالی. بل مثال he can't teach you can't teach. دا دواړه منفي جملې او یو مفهوم یو معنا لري. نو اوس غواړو either او neither استعمال کو په دوهمه جمله کې. نو که چیرې either استعمال کو باید جملې په آخر کې راسي، که neither استعمال کو جملې په سر کې. اوس راځو he can't teach neither can you. دی درس نشي ورکولی، ته هم نشي ورکولی. او که چیرې either استعمال کو داسې راځي he can't teach you can't either. دی درس نشي ورکولی، ته هم نشي ورکولی. بله جمله Ali is not a cook. علي یو اشپز نه دی. احمد is not a cook. احمد هم اشپز نه دی. دواړه جملې منفي او یو معنا لري. نو اوس غواړم موږ neither او either پکښې استعمال کړو، ځکه neither او either په همغږۍ جملو کې استعمالیدلی، هغه جملې چې یوه معنا لري او منفي وي. نو اوس په دومه جمله کې neither او either استعمالو. جمله داسې راځي Ali is not a cook neither is Ahmad. او که چیرې either استعمال کو Ali is not a cook Ahmad is not either. بل مثال they won't come we won't come. دوی به را نسي، موږ به هم را نسو. دواړه همغږۍ جملې یعنی یو معنا لري او دواړه هم منفي دي. نو اوس غواړو په دې خاطر چې جمله هم اختصار سي هم لنډ سي، نو په دوهمه جمله کې موږ neither او either استعمالو. نو جمله داسې راځي they won't come دوی به را نسي neither will we موږ به هم را نسو. they won't come neither will we. او که چیرې either استعمال کو جمله داسې راځي they won't come we won't come either. دوی به را نسي، موږ به هم را نسو. they won't come we won't come either. پام وي چې کله موږ neither استعمالو نو د زمانې کومکي فعل سره منفي حالت نه راځي، یعنی موږ نسو کولای neither won't we neither will we راځي. او که چیرې either مو استعمالو نو کټ مټ هغه رقم کومکي فعل په منفي حالت کې رااخلو، صرف د جملې په آخر کې either وکوو، لکه won't come either. ګوره دلته won't راغلی دی خو په neither کې بیا will we راغلی دی. او همدارنګه دا جملې ته هم ښه ځیر ځئ she doesn't know to use a computer a smartphone either. دواړه منفي جملې دي، دواړه کارونه نشي کولی. نو چې کله غواړو دوه منفي جملې سره یو ځای کړو either د جملې په آخر کې راتلی شي.
اوس نو که چیرې موږ د either سره or استعمال کړو او د neither سره nor استعمال کړو دا څه معنی یعنی د either or او neither nor اصطلاح څه وخت استعمالیږي either or we use when we want to introduce two options or possibilities موږ either or هغه وخت استعمالوو چې کله غواړو یو چاته د دوو شیانو یا امکاناتو وړاندیز وکړو مثلا we can go to picnic either Friday or Saturday موږ کولای شو میلې ته یا د جمعې په ورځ او یا هم د شنبې په ورځ لاړ شو او یا هم موږ کولای شو میلې ته د جمعې او یا هم د شنبې په ورځ لاړ شو که چیرې دا جملې ته ځیر شي موږ په دا جمله کې دوه وړاندیزه کړي دي either Friday یا د جمعې په ورځ or Saturday یا د شنبې په ورځ دوه انتخاب مو بیان کړي دي لومړی آپشن د جمعې ورځ او دوهم آپشن د شنبې ورځ دی دوهمه جمله we will buy either a car or a motorbike موږ به یا موټر او یا هم موټرسایکل رانیسو که چیرې دا جملې ته ځیر شي په دلته کې آپشن A یا لومړی آپشن یا لومړی وړاندیز either a car موټر دی او دوهم آپشن یا وړاندیز or a bike موټرسایکل دی نو موږ په دا جمله کې هم دوه وړاندیزه کړي یا دوه آپشنونه مو انتخاب یا دوه آپشنونه یا امکانات مو وړاندیز کړي دي یا د دوو امکاناتو یا آپشنونو وړاندیز مو کړي دي We want to go to either France or London موږ غواړو چې یا فرانسې ته او یا هم لندن ته ولاړ شو دلته لومړی آپشن څه دی فرانس دی او دوهم آپشن لندن دی Option A is France and option 2 is London. The either or پس د کولو سره زموږ او تاسې د neither nor اصطلاح هم زده سو هغه نو څنګه هغه داسې neither nor we use when we are not okay with first and second options or possibilities. Neither nor موږ هغه وخت استعمالوو چې option A او option B یعنی لومړی وړاندیز او دوهم وړاندیز یعنی دواړو وړاندیزونه مو نه دی خوښ یا نه انتخابوو مثلا هغه تیر مثال We can go picnic either Friday or Saturday موږ یا د جمعې په ورځ او یا هم د شنبې په ورځ میلې ته تلای سو لومړی آپشن either Friday د جمعې په ورځ او دوهم آپشن or Saturday یا هم د شنبې په ورځ دی نو موږ neither nor هغه وخت استعمالوو چې موږ د دواړو آپشنونو سره اوکې نه یو یعنی دواړه آپشنونه ردوو او نه خوښوو نو هغه وخت موږ neither nor استعمالوو او جمله داسې راځي I can go neither Friday nor Saturday what about Sunday زه نه د جمعې په ورځ او نه هم د شنبې په ورځ تلای سم یک شنبې ورځ څنګه ده بل مثال Afghan students ask the Taliban either open the schools or universities The Taliban says mind your business we will neither open schools nor universities موږ به نه مکتبونه آپشن A او هم نه پوهنتونونه آپشن B خلاص کړو یعنی دوی د آپشن A او B سره نه دی موافق یا هم نه دی اوکې بل مثال She will come to party either today or tomorrow دا به میلمستیا ته یا به نن راسي او یا هم سبا آپشن A today دی او آپشن B tomorrow نو موږ پوهیږو چې دا مریضه ده آپشن A either today او آپشن B or tomorrow دواړه سره اوکې نه یو نو موږ وایو She will come neither today nor tomorrow She is sick دا به نه نن راسي او نه هم سبا دا مریضه ده فکر مو وي چې هر کله nor په جمله کې استعمالوي نو د زمانې کومکی فعل منفي حالت کې مې استعمالوي یعنی she won't come neither today مې استعمالوي neither خپله د not معنا یا منفي معنا لري نو she will come neither استعمال کی she won't که استعمال کی غلط دی ځکه neither خپله منفي حالت دی اوس نو تاسې په دا جمله کې خالی ځایونه په مناسب لغاتونو ډک کړئ او په کومنټ کې ولیکئ ملګرو د ویډیو لایک مو هیر نشي او که چیرې لومړی ځل دی چې زموږ درسونه ګوري او د انګلیسي ژبې د زده کړې سره مینه لري نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم ورسره فعال کړئ په دې سره به هر کله چې موږ نوې ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي او زموږ هیڅ درسونه به له لاسه ورنه کړي مننه چې تر دې دمه راسره واست په رحمان خدای پاک مو سپارم تر راتلونکي درس